دی وایي چې زموږ مذهب دا دی چې د ماښام نه پس نفل کول دا درست نه دي. د ماښام د اذان نه پس. ها او په حرم شریف کې یو مدرس دی مولانا مکی صاحب، هغه خو حنفي مذهب واله دی او هغه مونږ ولیدو چې نفل یې کول. نه دا ته غلط فهمي شوې ده چې د ماښام د اذان نه پس او د اقامت په منځ کې نفل کول دا ټیک نه دي. ټیک دي، خو مونږ وایو بهتر طریقه دا ده چې د ماښام د اذان او د اقامت په منځ کې به فاصله نه ساتي. رمضان المبارک کې نه، د عام روټین خبره، د اذان او د اقامت په منځ کې به فاصله نه ساتي. مسله دا ده، دا مسله نه ده چې دغه وخت کې نفل نه دي کول پکار، خو زموږ مسله دا ده چې وخت په نه ورکې، بلکې دومره فقهای کرام لیکي دومره فاصله پکار ده د ماښام د اذان او د اقامت په منځ کې چې یو لوی آیت پکې ویلی شي، یو لوی آیت یا دریو مختصر آیتونو مبارکه پکې ویلی شي. دومره فاصله پکار د سیوا نه ده پکار د ماښام د اذان او د اقامت په منځ کې. مسله د فاصلې د دې دواړو په منځ کې د نفل نه ده. زموږ په نسبت بهتر دا چې وخت په نه ورکې. نور مذاهب چې د هغې په نسبت باندې چې کوم حنبلي مذهب والے دي، د هغې مذهب دا دی چې دې په منځ کې فاصله ورکې او نفل وکړي. اوس مولانا مکی سے په حرم شریف کې دی، هلته چې هغه اقتدا کوي په کوم امام پسې کوي؟ حنبلي مذهب والا. نو حنبلي مذهب والا خو چونکې فاصله ورکوي، نو زمونږ په نسبت فاصله دا بهتره نه وه. اوس چې فاصله راغله نو ته چې هسې ناستې د هغې نه ښه ده چې نفل وکړي. فاصله ټیک نه وه، فاصله بهتر نه وه چې فاصله راغله دې دواړو په منځ کې، نو ته اوس هسې ناستې د هغې نه ښه څه ده چې ته نفل وکړي. مولانا مکی صاحب چې څه کړي درست دي. ښه میسج والا دی وایي چې په ټرین کې انسان سفر کوي او په ده باندې غسل واجب شي او د کوشش باوجود دته اوبه میلاو نشي، نو او د ټرین هم پته نه لګي چې کوم ځای کې ودرېږي، نو دی په خاوره باندې تیمم کولی شي که نه شي کولی؟ او که داسې قسمه صورت چې اوبه هم نه وي، په ټولو ډبو کې ده وکتې کومو ته چې دی تلی شي، او دا مو ته پته نه وه چې یس دا ذهن کې و چې یاره سټیشن ډېر زیات لرې دی، ما نه مونځ قضا شي. صحیح ده. او یا هغه د هغې د ودرېدو پته نه لګېده، د کوشش وکړو خو چا ورته ونه وي، د ده دپاره داسې درست دي. البته داسې یي نه ښه، اکثر په هغې کې هر څه میلاویږي. داسې ما اورېدلي، ما په خپله په ټرین کې سفر نه دی کړی. که یو زنانه هغه د سینې په ځای باندې په مانځه کې په نوم باندې لاس د نوم نه لاندې لاس کیږي، نو مونځ ورسره کېږي که نه؟ او مونځ خو کېږي، خو دا خلاف شرع کار دی. د امت اجماع ده په دې خبره باندې چې زنانه به په سینه باندې لاسونه ږدي. دا ټول امت اجماع ده، دا شریعت دی د مسلمانانو، ځکه دې کې ډېر زیات ستر دی، پرده ده پکې، دغلته به لاسونه ږدي. ښه سیکنډ هینډ سیزونه په زکات کې ورکول جایز دي که نه؟ جایز خو دي، خو اخلاص پکې نه، اخلاص پکې نه. سیکنډ هینډ سیز مطلب دا یو سیز استعمال شوي بیا هغه په زکات کې په زکات کې دغه سیز ورکول درست دي بالکل. شرط څه دی؟ شرط ولې دا دی چې ته کله دغه سیز ورکې نو د چې کم ریټ دی موجوده، نو په هغې ریټ کې به د حسابې. فرض که تا یو کوټ اغستی دی او د هغې قیمت 2000 روپۍ و، بیا تا لږ استعمال کو نو چې د هغې تپوس ته وکړو نو د هغې ریټ 1500 روپو ته راکوز شوی و، استعمال شوي کوټ. نو بیا چې ته زکات کې دغه کوټ ورکې نو 1500 روپۍ به حسابې، 2000 به نه حسابې. ښه نور زکات کېږي، درست دی، خو دا بس زکاتي لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. الله فرمایي تاسو ته هېڅ خیر نشي حاصلېدی په هغې صدقه کې چې کومه صدقه تاسو داسې ورکوئ چې هغه سیز تاسو نه یي خوښ، د هغې سیز صدقه ورکوئ، تاسو ته خیر په دې نشي رسېدی. ښه زکات خو به دې وشي، خو د سیکنډ هینډ زکات وي، زکات باندې سیکنډ هینډ زکات. مونږ دا خبره اورېدلې ده چې ستا موقف هغه د جوائنټ فیملی باره کې ډېر زیات سخت دی، ریجډ دی،
او دا بالکل زما داسې موقف دی د جاینټ فیملی زه سخت خلاف یم نه دی کول پکار دین اسلام چې جاینټ فیملی کم اجازت ورکړی دی هغې د څه اصولو تحت ورکړی دی او د یو مجبورې په بنیاد باندې ورکړی د جاینټ فیملی چې کوم مسایل جوړي که نه مسلې جوړي یو رندار او لیور په یو کور کې ګپ شپ لګي او په داسې طریقې سره اوسېږي او روټۍ ته هم یو ځای ناست او ګپې شپې هم لګولو دا درست نه دي ښه روان نه دي دا څیزونه البته کله ناکله یو انسان یې هغه مشران یې په کور کې اوسېږي د هغې ښځې په کور کې موجود وي نو دی خو به پرده کوي هغې سره به ګپې شپې نه لګي په دې اصولو مختلف اصول دی دې دپاره ډېر زیات خو دین اسلام دا ذکر کوي چې یاره کله د فتنې او د فساد خطرې جماعت ته د زنانو راتلل دا سنت دي جمیله او چونکې د فساد خطره وه د هغې د وجې د امت فیصله په دې باندې وه چې زنانه به جومات ته مونځ له نه راځي اوس چې کم ځای کې فتنه او فساد راځي هغه کار زنانه نشي کولی زنانه یوازې حج او عمرې له هم نشي تللی حج پې فرض دی او هغه هم نشي کولی اوس په کور کې دا اوسېدل جاینټ فیملی دا سسټم د دې نه ډېر زیات فساد جوړېږي اکثر داسې کی خو یو ورور دی هغه ماشوم دی یا د هغه وس نه کېږي او د مجبورۍ په بنیاد ته هغه د کور نه شړلی نه شي چې ته ځه او په کور کې دیوال هم نشي والی چې زما به دونه کوري او دا خلک په څه وایي یاره دا داسې بې اتفاقه قوم دی نو کوم ځای کې چې غټ نقصان راځي یو ځای کې وړوکی نقصان راځي نو ته به وړوکی نقصان هغه په خپل سر راواچي او د غټ نقصان نه به خپل ځان بچ کړي اوس یو ماشوم دی چا سره په کور کې اوسېږي سبق وی د چا رور دی او د هغې روره یوه ښځه هم ده هلته شریعت خدا وایي چې دی به پرده کوي د یو بل نه به پرده کوي دا ورندار او لیور مسله دا ده اصل خو بیا نرمي پیدا شوه په دې مسله کې او په دې بنیاد باندې پیدا شوه چې دا ماشوم ته د کور وباسي دی به څه کوي د هغې د وجې د احتیاط ته لاندې هغه له اجازت ورکړو چې په دې کور کې ته اوسېدی شي د ورندار سره به یوازې نه کښېني د ورندار سره به ګپې شپې نه لګې دا څیزونه چې هغې نه فتنه او فسادونه جوړېږي بیا ناروا دي ښه زه د ما ډېر سخت موقف دی حقیقت دی دغې باره او خانه کعبه کې خلک منځونه کوي او مخې ته طواف واله تېرېږي حالانکې دا خو ګناه ده ګناه نه ده هلته اجازت دی دلته ګناه ده که جومات هغه مسجد کبیر یې صحیح مسجد کبیر 100 ګزه جومات یي څو ګزه مطلب دا دی پاکستانی ته 50 ګز جوړېږي شري ګز نیمي د پاکستانی ګز نو پاکستانی ګز باندې کې یو جومات 50 ګزه جومات یي مونږ ګزاره په مخه باندې تېرېدی شي او د هغه د سجدې په ځای باندې نشي تېرېدی دلته هغه ولاړ دی نو په دې صف کې به نه تېرېږي نور مخې ته تېرېدی شي په صف کې به نه تېرېږي صحیح ده نو هلته مسجد حرام هغه 50 ګزه دی که نه سیوا دی په زرګونو ورته ووایو دومره ګزه غټ جومات دی نو هلته اجازت دی ښه طواف والا بلکل مخې ته تېرېدی شي څه نقصان پکې نشته تم تېرېدی شي او خیال کوه د هغه د سجدې په ځای باندې مه تېرېږه ځکه نبي علیه السلام فرمایي که ستاسو مخې ته څوک تېرېږي سجدې په ځای باندې نو ته ورسره جګړه وکړه نبي علیه السلام فرمایي نو تاسو به کتلي په حرم شریف کې کم خلک چې په شریعت باندې پوهېږي ته مخې ته تېرېږي زر د دا چلو کړي مه راځوئ دا چل یو سړی دی هغه چې قتل کړي هغه په شاته مونځ جایز دی که نه او جایز دی انسان چې سجده نشي کولی نو صرف اشاره چې کوي نو مخې ته به د سجدې دپاره سجدي چې په هغې سجده ولګوي او که نه صرف اشاره به کوي بس دا صرف اشاره کافي ده ښه داسې څیز به ځان د مخې ته هغه ضروري نه دی چې خامخا ته دې پې تندی ږدي بس اشاره کافي ده که انسان بیمار دی هغه په ځمکه سجده نشي لګولی د خطبې په دوران کې که یو جومات والا هغه چندره ټولوي نو جایز دي بلکل ناروا دي په جومات کې چې کوم قرآن شریفونه هغه خپل ځان سره دکان ته وړل د ثواب په نیت په هغې کې تلاوت کول دا جایز دي که ناجایز ناروا دي دا وقف څیزونه دي دا به ځان دپاره نه استعمالوي ښه دغه شان د جومات اوبه دي او د جومات بجلي ده هغه هم ته ځان دپاره نشي استعمالوي وقف څیزونه دي یو سړي چشمې اغوستي په سترګو کړي نو هغه مونځ په هغې کې کولی شي که نه بلکل کولی شي په شرط دی چې د هغه تندی هغه د ځمکې سره لګي او سا هغه تندی او پوزه منه کوي نه د ځمکې نه بیا کولی شي ښه چې غټ چشمې نه مطلب ده
درود شریف فضیلت سیوا دی او که استغفار فضیلت سیوا دی؟ مونږ کم یو وایو، ته دواړه وایه. درود شریف د هغې ځان له فضیلت دی او د استغفار ځان له فضیلت. استغفار مثال داسې دی یو انسان د کپړې واغوستې، د استغفار مثال داسې دی چې د اخیر ته دی لر کړي او دا وینځي په صرفو کې، دا استغفار شو. او بیا په هغې باندې پرفیوم لګول دا درود شریف. صحیح ده؟ دا مې هسې یو مثال درو. یو علاقه کې مسلمانان دي، هغې د دوو ماشومانو هندوانو ځمکه په زبردستۍ د یو جومات او مدرسې دپاره قبضه کړې. دا ټیک دي که نه؟ بالکل ناروا دي د مسلمانانو دپاره داسې جومات او مدرسه جوړول چې پردۍ ځمکې قبضه کوي. ښه که هغه د هندوانو ولې نه ده؟ داسې به نه کوي. ستا په ملک کې اوسېږي، د هغې ځمکه ده، هغې به پیسې ورکوي، که هغه پرې رضی په تا یې درخرڅوي ښه، هغه نه یې درخرڅوي د هغه نه یې نه شي اخیستی. په خپل موټر کې ناست ومه او د مازدیګر وخو او مونځ مې په هغه سیټ کې په ناسته باندې وکړو. زما مونځ شوی دی که نه، دا دوباره راوګرځو دا مونځ ښه. قیام فرض دی په مانځه کې او موټر د سره خپل دی، کوزېدی نه شي مسلمانه. یو زنانه دا خبره کړې ده چې په موضوع باندې څنګه مسه کول جایز دي، دغه شان په نیل پالیش باندې مسه کول هغه پکار د چې ټیک شي. دا د هغې د پلار شریعت دی، دا زموږ شریعت نه دی. یو میډیکل سټوډنټ هغه تپوس کوي چې په فورنسک کې لیبارټري چې کوم ټیسټ وغیرہ فورنسک هغې ته وایي، په هغې کې چې کوم مړي هغې مونږ اپریشنونه کوو، نو زمونږ سره لاس لګېدې نه پس غسل کول د مونږ دپاره ضروري دي. ضروري دي سره پلاس وینځه، دا هم کافي ده ښه. بس وګو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.